لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. صلات تسبیح داس یو منز دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام سکتر دی خپل او دیر انتہائی محبت دا نبی علیہ السلام دا سر او دا پیغمبر علیہ السلام سر دومره مینه و دا نبی علیہ السلام سر چی پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کیو نو دا مینا پا میدان کې دی یو غونډه لاندې د حج په دی موسم کې د مدینه شریفی خلق راغلی نبی علیہ السلام له دعوت ورکړه وی ته موږ سره مدینه شریفی ته لاړ شه دلته دا خلق تنګي او موږ سره مدینه شریفی ته لاړ شه بس هلته به موږ حفاظت کوو څوک درته غږ هم نشي کولی نو پیغمبر علیہ السلام ورسره فیصله وکړه هجرت یې کوو نو د عباس رضی الله عنه هغه وخت لا کافر مسلمان شوی نو دی راغی ودرېده وی د مدینه خلق یو خبره درته ګورې کوم اگر چې زما در وارده دین مې یو بل نه جدا دی خو خبره درته دا کوم چې ګورې تاسو دې خپل وطن ته بوځئ دلته خو د دشمنان ډیر دي خو د یو مضبوط قوم دی نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نشي کولی هسې نه که دې تاسو بوت هلته خو قوم نشته څوک یې ضرر ورته ونه رسوي نو زما ډېر واره ته ګورې که چا پوټې نقصان نه ورسو د هغې تپوس به ګورې ستاسو نه کوم سوچ پې وکړې که ښه حفاظت زما د ډېر واره کولی شی نه بویې او که نه شی کولی مې بوز دې مینه وه او چې کله نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت په دویم کال باندې د بدر جنګ شوی هم په رمضان کې شوی که موقع پېښه شوه نو شاید چې دی ته بیا بله جمعه وکړو د بدر غزا په رمضان کې شوی وه نو په هغې کې اویا کسان کافران مردار شوي او اویا کسان کافران مسلمانانو نیولي جمدي بوتلي نو په هغې کې یو حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت لا کافر دی نیولی چې دی ونیوه نو دا قیدیان د کافرو مسلمانانو لاسونه ورله شاته تړلي او یو دوه قیدیان یې تقسیم کړي په مسلمانانو دا ځان سره کورونو ته بوځي اتفاقا حضرت عباس رضی الله عنه چې چاله ورکړی هغه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي نو دل هم شاته لاسونه تړلي چې دا اونه تښتي چې ته روانې ونه کړي نو چې لاسونه یې تړلي نبي علیه السلام د شپې بار راوت یو ام المؤمنین ده هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام به کله دننه د کوټې نه بار راوته او کله به کوټې ته دننه کله به دننه کېده او کله به بار کېده نو وی زه پې پېښ شوم وی زه ورنږدې شوم وی چې د الله رسوله ولې دننه بار کېږي وی ما ته یې غږ ونه کړ خو زه پې دومره پېښ شوم چې هغه دیوال نه هغې غاړه حضرت عباس هغه کور کې و هغه له مټې لږې سختې تړلې شوي نو هغه به زبېرګي کوله حضرت عباس د هغه د هغه زبېرګو د وجې نبي علیه السلام له خوب نه ورته کله به دننه کېده کله بار کېده لیکن دومره انصاف و په نبي علیه السلام کې چې نور قیدیان هم لاسونه تړلي دم تړلي دا سفارش یې نه کو چې د ماره تر لاسونه ګورې نرم کې د ټولو به یو حال نو دا ام المؤمنین د مسلمانانو مور پوه شوه نو سوال جواب یې هغوی ته وکړه چې دا عباس بیرګي کوي او نبي علیه السلام له خوب نه ورځي سفارش خو نه کوي نو هغه لاسونه لږ نرم کړل چې زبېرګي په قلار شو د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وده شو خوب چې سار قیدیان ټول پیش شو نو حضرت عباس د نبي علیه السلام نیا د مدینې منورې وه د هاشم بیبي د عبدالمطلب مور د نبي علیه السلام د نیکه مور دا د مدینې منورې وه نو د مدینې خلک راغونډ شو هغې وی د الله رسوله څه فیصله به کوو مهاجر نو دا فیصله یې وکړه چې دین و فدیه والو جرمانه به ترې والو د یو قیدي نه وپرېږدېد نو د مدینې خلکو وی مونږ خو د عباس نه فدیه نه الو دا زمونږ خورایې دی دته یې مونږ بخو د دواړو جهانو مبارک سردار او فرمایل نه عدل او انصاف دا دی چې د پردي نه الو دی خپل نه به سر کېل عباس ته یې ته به هم فدیه ورکې عباس ورته وایي د الله رسوله تا ته خو پته چې زه مسلمان یم خو پټ مسلمان یم کافرو په زور راوستی وم ځان سره ورته یې وی کاکاجي پټ مسلمانی دی یو الله ته پته ده خو راغلی د کافرو سره په سب کې مونږ نیولې ته به فدیه ورکې او ته به ډبل ورکې
د ځان به م ورکې او ستا واره د عقیل د علي صاحب رور د هغه به م ورکې ځکه غریب دی او ته مالدان. دی ورته وایي وی د الله رسوله وی تا ته خو پته ده چې زه م غریب یم ما سره څه نشته. وی ښه کاکاجي تا سره څه نشته دی؟ نه. وی ته چې کله را روانېدې نو تا خپلې ښځې له ام الفضل له یو بټوه ور نه کړه چې تا ورته وایي چې دا ځان سره کېده که زه مړ شم نو ستا به پکار شي او که د جمدې رالم ماله به یې راکړي. تا ام الفضل له خپلې بیبي له هغه بټوه نه ورکړه. وی دې نه یو زه خبر یم یو زما ښځه خبره او ته ته الله خبر ته معلومیږي دا چې ته بالکل پرشتونی پیغمبر پرشتونی رسول. هغه ډبل فدیه تې واغېسته امې ته خپله واغېسته امې ته درواره واغېسته. دا د نبي علیه السلام انصاف و. مینه یې ورسره دومره زیاته وه چې د هغې اندازه نشته. دومره مینه چې یو ځل دی راغی نبي علیه السلام ته کېناسته اسلام نه پس وی د الله رسول چې مونږ تا سره ناست یو نو وی دا خلک زمونږ قدر کوي او چې ته پاسې نو مونږ ته هغسې نظر بیا څوک نه کوي. نو نبي علیه السلام نیغ راغی او ادرت او صحابو ته یو تقریر وکړه. وی واورئ ګورئ ای خلکه عباس زما تره دی او تره د پلار په ځای وي. ګورئ که جا عباس خفه که نو زه خفه کړم او که چا زه خفه کړم نو ګورئ لوی لی خفه کړم. دومره مینه وه د حضرت عباس رضی الله عنه او هغه ورسره څونه مینه. د هغه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی ته مشر او که نبي علیه السلام مشر دی؟ نو عباس رضی الله عنه ورته وایي لږ فرق و په عمر کې د دواړو. وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی؟ وی انا اصن وهو اکبر. وی په عمر کې ته زه زیات یم او نور مشر هغه دی. ګوره ځکه هغه پیغمبر دی مونږ په ایمان راوړو نو نور مشري د نبي علیه السلام ده. یاره عمر ته زما زیات. دغه حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل نبي علیه السلام ځان سره کېنو دومره چې نږدې کریم وي او مینه وي نو د پیرزون شی به ورته ښایي.